بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نورانی قاعدې څلورم درس او څلورمه تختې ده چې دا څلورمه تختې په بیان د حرکاتو کې ده. حرکات دا ویل کېږي زبر، زیر او پیش ته. موږ د قاعدې په اول کې ویلي وو چې یو انسان څلور خبرې په هر یوې قاعدې کې وپېژني نو هغه له به بیا په قرآن کې هیڅ مشکلات مخې ته نه راځي. چې په څلور خبرو کې دوه خبرې مونږ په اول سبق کې پېژندلې وې چې یو د تورو نومونه او دوهم د تورو شکل، او دریم نمبر خبره هغه مونږ په دوهم سبق او دوهمې تختې کې پېژندلې وه چې هغه و د تورو مخ. کومه چې پاتې څلورم نمبر خبره ده چې هغه د تورو تلفظ دی چې یو توری او حرف به څه رقم وایو، نو هغه د دې څلورمې تختې نه شروع کیږي چې د تورو تلفظ څه رقم دی. نو کله چې یو توري باندې زبر راشي نو ابه مونږ څه رقم تلفظ کوو، چې زیر پې راشي ابه څه رقم وایو او تلفظ کوو به، او چې کله پې پیش راشي نو هغه توری به بیا مونږ څه رقم وایو او څه رقم تلفظ به پرې کوو. نو د دې تلفظ په باره کې زموږ نن سبق دی چې په کم توري باندې د پاسه سیده خط کشو پروت چې کمی نو هغې ته چې دی زبر ویلی کېږي، او د کم توري د لاندې چې سیده خط پروت سیده خط کشو نو هغه ته چې دی زیر ویلی کېږي. نو د کم توري په سر چې د واو شکل لیکلی شوی و هغه ته پیش ویلی کېږي. تلفظ یې څه رقم دی، نو هغه به د هر یو ټکي تلفظ هغه په قاعدې کې وایو ورسره. نو راځو سبق ته. دا مونږ سره چې کم په قاعده کې شکل د الف لیکلی شوی دی او پاسه پې زبر دی، یا شکل د الف دی لاندې ترې زیر، یا شکل د الف پاسه پې پیش دی، نو اوس به دې ته الف نه وایو. په الف باندې چې چېرته هم زبر، زیر یا پیش راغی، حرکات پې راغلل، نو هغه ته بیا الف نه ویلی کېږي، هغه ته بیا حمزه ویلی کېږي. نو دا داسې ویل چې الف زبر ا دا غلط دي، یا الف زیر ا، بلکې دا اوس حمزه ویلی کېږي، ځکه په الف باندې کله هم حرکات نشي راتللی. نو الف باندې همیشه د پاره سکون وي، الف همیشه د پاره ساکین، حرکات په هغې باندې نه راځي. خو دلته شکل د الف دی خو نور دا حمزه ده، وایو به حمزه. اوس چېرته چې هم په حمزې باندې زبر راغی د هغې تلفظ څنګه دی، زیر پې راغی نو د هغې تلفظ څه رقم کېږي، پیش پې راغی د هغې څه رقم تلفظ کېږي، هغه ووایو حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ا ای او. نو چیرته چې هم په حمزه باندې زبر و نو د هغې تلفظ دی ا، چیرته چې هم په حمزې باندې زیر و د هغې تلفظ دی ای، او چیرته چې هم په حمزه باندې پیش و نو هغې تلفظ دی او، نو هغه به بیا او ویلی کېږي. زبر چې و ا، زیر چې و ای، او پیش چې و او، نو ا ای او. دا رواني په ټکو باندې حمزه زبر ا، هر یو توری چې مونږ وایو کله چې په هغې باندې حرکت وي نو په هغه توري کې به درې شیانو ته خامخا خیال کوو، درې شیان به پکې وایو. یو د دې توري نوم،
دوهم په د باندې چې کوم حرکت وي د هغه حرکت نوم او دریم د دې توري تلفظ دا درې شیانو ته به خیال پکې کوئ. نو حمزه باندې زبر دی نو دې کې دا درې واړه شیان جوړیږي حمزه زبر ا درې واړه شو. دا آخر کې چې کوم आवाज وځي ما تاسو ویلې دا د توري تلفظ وي. نو یو خو دې خبرې ته سوچ کړئ. دوهم دا خبره هم په یاد ساتئ چرته چې هم په کم توري باندې زبر راغلی و نو د هغې زبر آواز برځي. څنګه چې زبر د پاسه وي دقه شان آواز یې هم برځي خو کشیږي نه. په کم ټکو باندې چې دغه پروت زبر زیر پیش و هغه توری کشیږي نه. خو که زبر و په کم توري نو هغه کې آواز برځي په خوله کې بره پاتې کېږي. او کم توري باندې چې زیر و څنګه چې زیر لاندې دی هغه کې همدغه شانتې آواز ښکته پاتې کېږي لاندې ځي سینې ته زورې سینې ته ځي. او په کم توري باندې چې پیش و د هغې توري په تلفظ کې شونډې څه کېږي راټولېږي. نو دې خبرې ته به هم فکر کوئ. په کم توري باندې چې زبر و د هغې په تلفظ کې آواز برځي. په کم توري باندې چې زیر و د هغې د تلفظ کولو په وخت کې آواز ښکته راځي سینې ته زور سینې ته ورکولی کېږي. او کم توري باندې چې پیش و د هغې په تلفظ کې شونډې راټولېږي. نو ا ای او ها زبر ها ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو دا د دې تلفظ شو. چې چېرته هم په ها باندې زبر و نو هغې تلفظ ها، چېرته چې هم پې زیر و د هغې تلفظ هی، چېرته چې هم پې پیش و د هغې تلفظ هو دی. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو ع دا د چېرته چې هم په عین باندې زبر و تلفظ ع که زیر و تلفظ عی که پیش و تلفظ عو. ح زبر ح ح زیر حی ح پیش حو ح حی حو. دا دوهم پیری چې بیا کله وایو دا ګوره د دې ټکو تلفظ دی. چېرته چې هم په ح باندې زبر و تلفظ ح دی، چېرته چې هم زیر و تلفظ حی دی، چېرته چې پیش و تلفظ حو دی. غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو. قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو. ضاد زبر ضا ضاد زیر زی ضاد پیش زو ضا زی زو. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. نون زبرنا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو.
طا زبر طا طا زیر طی طا پیش تو طا طی تو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو صاد زبر صاد زیر سی صاد پیش سو سی سو سین زبر سین زیر سی سین پیش سو سی سو زا زبر زیر زی پیش زو زی زو ضا زبر ضا زیر ضی ضا پیش ضو ضی ضو ذال زبر ذال زیر ذی ذال پیش ذو ذی ذو ثا زبر ثا زیر ثی ثا پیش ثو ثی ثو فا زبر فا زیر فی فا پیش فو فی فو واو زبر واو زیر وی واو پیش وو وی وو با زبر با زیر بی با پیش بو بی بو میم زبر میم زیر میم پیش می مو نو چرته چې هم په میم باندې زبر راغلی او د هغې تلفظ م دی چې زیر پې راغلی او د هغې تلفظ می دی چې پیش پې راغلی او د هغې تلفظ مو دی که واو راغلی او زبر و پې وا زیر و وي او پیش و دا شانتې دا نور الفاظ